تنګ دی نو خدای مو پېښ اجازه والله راکړو خدای داسې مړي دي خدای هر چاله ورکړي دغه د دوستانو جاړه جاړه بل را روان دی زموږ یو پلار و چې الله دې څه ښه وکړي یو نیم زړګی لږه به که نو ته وې زما پلار دی مونږ وایو زما پلار دی چلو مړه په شریکه مو پلار شو ځه ستاسو مازه خراب شوي په شریکه څنګه ستاسو پلار شو دا زما پلار دی په شریکه داسې زموږ پلار شو چې ستا د مور نه پټ دویم واده کړی ګولیا خدای پاکه یا الله زما دې توبه نو دا وصل دی دې ورځې ته کېناستو مړه قسم په خدای که نه د پلاستیکو تمانچو ته الله کېنو مشوره خو ما هغه مشوره راکې اوس به د پلاستیکو په تمانچه باندې مونږ خلکو نه پیسې لو ډېره چیناریه ډېر ساده سړی نن سبا د اصلي او د پلاستیکو پته نه چلیږي بس شکل یې د تمانچې که نه نو خلک ته هېرېږي نه په دې به تاله څوک پیسې درکړي ولې به یې نه راکوي او دا ده چې تمانچې دا شکل چې کوم دی دا وویني که نه د ده نیکه به هم جیب ته لاس کوي ډېرې به غواړم نه ګوره داسې نه چې نن سبا ټول خلک کنګال دي چا نه چې غلا کوم لږ په انصاف ترې غواړه زه هغه به بې وروسته د 500 نه به یې شروع کړو بله مې یو خبره کوله دې له ولې الله مونږ کښېنولو خبرې ولې ما پسې د بجلۍ بله 13,000 روپۍ راغلي نو دا به زما نیکه ورکوي ته خو ډېر ښه یې 13,000 روپۍ راغلي دي بس زما 2,500 روپۍ بیل راغلی دی خدای دې دغه خوله ماته کړه 2,500 او 13,000 کې څومره پرې کړي ته 2,500 روپو ته هم جاړې یار ما کونډې ما چولې بیا هم 2,500 روپۍ راغلې یار وګوره داسې ناشکره انسان چې کونډې یې چولې دي او بیا هم ورپسې 2,500 بیل راغلی زه یم که ما پسې 4,500 هم راشي زه به خوشحال یم ظالمه ناشکره ناشکره ښځه بهرحال خبره وړه اوس دا راته ووایي دا د رڼا ورځې د غلا لږ نامناسبه نه ده نه نه رڼا چا کتلې او تیاره چا کتلې ده هلکه رڼا کې زیات خلک داسې آزاد ګرځي چې یاره موږ نه به څوک شوکه وکړي پوه شولې اوس که موږ رڼا ورځ کې شوکه ونه کړو نو کور ته به څه وړې بچي به دې څه خوري او ما را روان ماښامې دی او چې موږ مثال شپې ته غلته کښېنو بچي به نارو ده شي نو ګوره دا خو غلطه خبره ده الله دې خیر وکړي ګولیا خو یو کار دی دا مو اخري غلام ده او ړومبنۍ هم ده د دې نه پس به توبه وباسو ځکه چې غلط کار وکړو توبه ډېر ښه شي او توبه خو ضروري ده که نه زه چیزونه داسې د الله تعالی یو فقیر به وګورو نړیشه فقیر نه به څه والي اوهو نن سبا فقیرانو ته زیاتې پیسې دي 3-4,000 روپۍ ورځ راټولوي چلو پرېږدو به یې نه چې هر څوک راځي یا الله زموږ په غلا کې برکت واچوي خدایا راځه ګولیا دا خو ماته مالدار ښکاري موبایل هم دی ورسره او که نه ګوره سټارټ به 500 نه الو زیاتې به دې نه الله دې خیر وکړي یا الله په غلا کې مو برکت واچوي خدایا خبره وره داسې کار دی روباسه دا څه ګډې وډې وې غلا ده نه کوو ما ته وې روباسه ماړه اصله درته یادوم وایي بغیر استې نه خو څوک نه درکوي قسم په خدای که نه د دې مخې به ګولې تللې وي او ډایرکټ به پې زما یار لګېدلې الله مکه الله مکه خواکه الله مکه داسې کار دی خبره وره پیسې روباسه هغه هم 500 مو په کار دی سیوا د نه غواړو دې خو دا تمانچه او د پلاستیکو تمانچه ده دا خو مونږ وړو ته ورکوو دی هم بیخ وباسه په رڼا ورځ کې تاسو غلاګانې کوئ درې ته چېرته لاړ شه تمانچه راوالئ ځان ته په 1,00,000 روپۍ چې 1,00,000 روپۍ مونږ سره وی نو مونږ به تا نه سوالګیره 500 رکشه مړه ته شپاړو دې بیخته دغه تمانچې وباسي سړي هغه خو ډایرکټ وپېژندله ما درته وی چې پېژني نو تا څه له لاس کې ورکوله نو چې تماچه په چا نه نو په لاس هغه مې زه ګورم نه ګو چاته به نه ورکوې که نه یار دې چې خو پته چلېږي پلسټک دی لرې نه کاري چې یاره دا اصلي ده ړومبني ښکار سر وخوړو یا الله اوس خو مو په غلا کې برکت واچوې ته راځه بل څوک وګورو یار نه کېږي یاره ټول نیستمن دي خلک چا سره پیسې نشته نو وایي
مړه یار ته ماته دا ووایه یو او یو سوی یو او یو دوی نو سوی یو او یو 11 نه مړه چې څه ته جوړې نو که یا دوی یا 11 وایي ګوره داسې کار نه کېږي موږ به خواره شو ته به داسې لاړ شي زه به داسې لاړ شم وایي مونږ به خواره شو ته به موږ 12 کسان چې خواره به شو څه عجیبه خبره زه کم خوا لاړ شم یار ته داسې لاړ شه داسې او او ته به کم خوا ځې زه به داسې لاړ شم زه چې ځو دې بېخو نه باسه نو مخې ته ولې راځې مړه ته غرق دې کړو یار ته خو وې زه داسې ځم اوس دغه دلته ولاړې نو ته مړه یار ته داسې لاړ شه زه به داسې لاړ شم زه داسې لاړ سړیا دا مړه به داسې وکړه خبره وره موږ له د سر ماتو ته داسې لاړ شه زه به داسې لاړ شم اسانه خبره ده بس ځه که نه یار اول ته ځه که نه ولیکن قسم په خدای که دا د ریشانو یو ټنګ مې د نه اوچتو یار ځه که نه خدای دې څوک په ګوتو راکړي خبره اورې د غټو نه خو یې نه شو اخیستی خو خدای شته که نه چې تاسو نه خو ویلم چې هر څو د سره یې که 10 روپۍ که 20 روپۍ روباسي کړي یو ټنګ د نه اوچتو خدای مو پرېږده ودرېږه دا تمانچه د کوم ځای نه راوړې دا مې ماما نه راوتښتوله ماما نه دې راوتښتوله ځئ داسې ځئ یاره خو وړو ته تمانچه وتښتوله دا به ما له تورې وکړي خدای دې راځه بابا راځه پریشانه کېږه مه ښه الله پاک به دې انشاءالله ښه کړي راځه بابا راځه بابا دلته کېنه که نه ته ډډه ووه او زه د هغوی بندوبست کوم ښه پریشانه کېږه مه ښه بابا په قلار کېنه یا الله ته خیر وکړي یا الله ته مې پر 2 ساعتې پلان بیمار دی راتاو شه دې راتاو شه مونږ په ویښه غوښتو خدای په اوږدو راکړو رواج او پیدا دا خو ښه کار وشو که نه په اوږدو باندې جب نه هر څه وباسه نه داسې کار دی اوده صاحبه ښه په حیا کې درته وایو راویښ شه او دواړه لاسونه اوچت که او زموږ صرف دیاړي مو نه ده چې وي که نه 500 روپۍ غواړو او د خدای ظالمانو دا خو مړ دی او دا خو مړ دی تاسو د خدای نه ویرېږئ دا څه کوئ یار مړ دی او دا مړ دی یار تاسو د مړو نه پیسې غواړئ د خدای ظالمانو زه ګوره اوس در باندې ډز کومه نو اوس دته چا وی چې ته مړ شه په داسې موقع کې مړ شه نو د مړو نه به موږ څه وایو او ستا هم خدای بېخو نه باسه نو ته مړ او ژوندی هم نه پېژنې ولې تړون دی ته نه پېژنې تا ته نه کاره کېده مړ دی او که ژوندی دی واه ډېره زبردسته آیډیا ده څه داسې کار به وکړو که نه دا به دلته څملو د پاسه به پې څادر واچو او خلکو ته به وایو چې زموږ پلار مړ شو موږ وله قبر وباسو نور بندوبست کوو پیسې نشته دی او داسې به پیسې راټولې کړو په مړي باندې هلکه په والله ما خو ستا دماغو کې تش بوس دی بوس چېرته دی دې کې خوا قلم شته لکه دې چې مړ نو یو کار بل ولې نه کوو کمکله څه ګردې ته نه خرڅوو دا څه قمقلې خبرې کې موږ څه ډاکټران یې موږ څه PhD کړې ده چې ګردې به ترې وباسو دا کم کار چې اسان دی هغه به وکړو نه مړه دا څه پردی پلار دې راته جوړ کړو یاره دا تاسو ما ته کار یې ډېره موده وشوه لمبلې هم نه دي یار د خدای به ښه ده نسمن خاندان نه دی ښځه مړه پرېږده چې هر څه دی خو ډېر نسمن پلار دې راته ونه کتل مړه یار شکر وکړه په ژوندون خو چا سره رانه کړل په مرګون خو میلاویږي که نه نو څنګه به میلاویږي زه اوس په دې اریان یم خبره وره چې په ده پیسې راغونډې کړو نو دی خو خښونم او دا به دې زه ګورې دا پلار دې راباندې خښ نه کړي نه بس پیسې راټولې شي خود به ځو یار موږ پې څه کوو او دا خبره ده اوس داسې کار وکړه زه چغې وامه او که ته نرې جاړې نو وجاړه دغه دوستانو
مشرانو کشرانو زموږ پلار مړ دی او د ښخېدو پیسې نشته قسم په خدای ډېر مزېدار پلار مو مور به مور پسې خودکشي وکړي دې ګرانې دور کې مرګ هم ډېر مشکل دی نه قبر میلاویږي نه کفن میلاویږي غربت دی وروره خپل مړي نشو ښخولی په داسې ملک کې اوسېږو اوس لږه چنده راکړئ د خدای په نامه چې ګور کفن ورته وکړو کینې خدای راسي پلار به رانه وچ شي لږ اوبه به پرې دغه کړو تازه به شي خیر دی ویره په والله چې خدای پاکه دا ورځ چاته هم مخې لکه ما ته چې وښودله نن سبا خو قبرستان کې ځای هم نه میلاویږي خلکو ځایونه اخیستي چې موږ به کارنر والا قبر الو وای خدایه پلار مو مړ دی او څوک پیسې نه راکوي هغه دی یو خو را روان دی جاړه الله دې څه ښه وکړي الله دې ستا پلار هم په د مسافرۍ د مرګ نه وساتي تار پکې شته پچاسې خو الله راکړو خدای داسې مړي دی خدای هر چاله ورکړي دغه دی دوستانو جاړه بل را روان دی زموږ یو پلار و چې الله دې څه ښه وکړي لږ پکې پاتې دی که خیر انشاءالله تعالی چې جاړه لس نوټ څه دی خدای تا مړی که داسې ورکړي شرم نه ورځي 10 روپۍ سړی مړ دی نو غریب به وکړه نن زما خو ټول نیستمن دي غربت دی که نه یاد زما په خیال جوړې جاړه وای پلاره الله دې ستا په پلار هم دغسې پیسې راغونډې کړي 500 نوټ دی زړونه شته خلکو کې او که نه زړونه خلکو کې شته یا الله یا پاکه پروردګاره یا الله ته خو ګرم ګاکونه راولې خدای پلار مو مړ دی جي بې اثري دی او کنه کپن به وله راوړو قبر به وله جوړو خخو به الله دې هغه ځای څه وکړه 500 بل راغی د شوکي نه خو ظالمه دا کار ښه دی یلکه سپین واسکټ والا خو ما ته ډېر مالدار ښکاري هلکه دې خوا را روان دی تکړه سړی دی دا به ګورې 5,000 روپو نوټ ږدي دلته سپینو جامو لیم بریتې دي رالو جاړه دغه یو پلار مو چې قسم دی هغه هم لاړو ولې د نورو لس لسیزه دا څه ډرام راغستې ده مونږ دې چا ته پرېښودو دا چلېږه پلار زموږ مړ دی او ویر پیدې کوي دا څوک دی زمونږ پلار دی نور څوک دی پلار ته جاړو نو زه درته یم دا زما پلار دی پسې دې ځینه دا و د ده مازغه نه دي خراب دی اوس وایي دا زما پلار دی لاړ شه ځان نه چې ته خپل پلار وګوره زموږ په پلار دعوه کې ظالمانو دا زما پلار دی پته ماته د نوم څه دی نوم د ده نوم څه دی خبره وره دا مې مونږ ته مور وی که نه وایي د پلار نوم به چاته نه ښېدي کې ګونۍ ځه مړه جاړه ځه که څه راکې راکه نینو موږ ته ځان نه پلار مه جوړوه ځه مړه زیږې ته مخم ته روان پاسې ورک شئ پاسئ یاره که نو ته وې زما پلار دی مونږ وایو زما پلار دی چلو مړه په شریکه مو پلار شو ځه ستاسو مازه خراب شوي په شریکه څنګه ستاسو پلار شو دا زما پلار دی په شریکه داسې زموږ پلار شو چې ستا د مور نه پټ دویم واده کړی زموږ مور سره نو زموږ هم پلار کېږي که نه خبره داسې ده که نه چې هلکه پیسې راټولې شوي دي خښولو والا بندوبست هم وشو پیسې راخله ځان وباسو دا به خښوي او څه چې مرضي اوسه کوي هلکه سړی میلاو شو خښولو والا پیسې راواله ځان وباسه زمړه مونږ به ځان له بل دغه مړی وکړو دغه مطلب مې دا دی ته خپل پلار سنبال کا